له تېرې یوې میاشتې کله ناکله خلک د ستورو یو اوږد کتار په اسمان کې ویني چې د حرکت په حال کې وي. دوی یې پریشانه کړي هم دي چې دا څه شی دی. دا ستوري نه بلکې د ایلن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ واړه سټلایټونه دي چې مځکې ته نږدې په 550 کیلومترۍ کې پاس په خلا کې ګرځي. د دې پروژې نوم سټارلینک دی چې راتلونکو څو کلونو کې به 42,000 نه زیات سټلایټونه خلا ته ولېږي. د دوی مطلب دا دی چې ټولې نړۍ ته انټرنیټ ورسوي او دا وخت د سټارلینک له 200 نه زیات سټلایټونه په خلا کې موجود دي او ډېر سټلایټونه یې د اورګاډي غوندې یو په بل پسې روان وي چې یوه اوږده لیکه یې جوړه کړې وي. دا سټلایټونه له 3 تر 7 مترو اوږدوالی لري، له 1.5 تر 3 مترو پورې سور لري، خو کله چې د دوی سولر پینل په هوا کې خلاص شي نو اوږدوالی یې له 20 تر 40 مترو پورې رسي. د سپیس ایکس کمپنۍ په یو لوی راکټ کې په یوه وخت کې څو سټلایټونه په یوه کتار کې خلا ته لیږي. دوی ځکه دومره بریښي چې د لمر رڼا یې په سولر پینل باندې لګیږي او مځکې ته ډېر نږدې دي. ډېر ژر به په راتلونکي کې د دې سټلایټونو له لارې د کوچني ډیش په مرسته به تاسو هر ځای نیټ ته لاسرسی ولرئ.